سلامونه جوړ په خیر له کندهار ژوندون ټلویزیون څخه د دې ساعت مهمو او وروستیو خبرونو ته ښه راغلاست. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي چې د ګڼو هیوادونو مرسته توانېدلې چې 2021 کال کې په افغانستان کې له 1,100,000 بې ځایه سوو او زیانګالونکو کسانو سره بشري مرسته وکړي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې د اروپایي ټولنې ترڅنګ د جرمني، د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریټانیا او نورو هیوادونو مننه کړې چې د دوی په همکارۍ له دغو کسانو سره مرسته سوې ده. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقاني له رسنیو سره په خبرو کې په هیواد کې د بې ځایه سوو شمېر 1,000,000 ښوولی، خو نورو سازمانونو دا شمېر تر دې زیات یاد کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو موضوع لا تر وخت مخکې ده. سرګي لاوروف د روسیې له تاس خبري اجانس سره په خپله پرونۍ مرکه کې ویلي چې تر هغو چې طالبانو ټولګډونه حکومت جوړ کړی نه وي، دوی په دې اړه پرېکړه نسي کولی. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت جوړولو غوښتنه وکړه. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران ولسمشر پرون جمعه ویلي چې ایران په افغانستان کې داسې ټولګډونو حکومت غواړي چې ټول اقوام پکښې برخه ولري. د ایران ولسمشر دا هم ویلي چې د افغانستان امنیت د ایران له امنیت سره تړلی دی. طالبانو ویلي چې حکومت یې ټولګډونه دی او ټولو قومونو ته پکښې ځای ورکړل سوی دی. او وروستی خبر مو دا دی چې په امریکا کې د یوې اورلګېدنې له کبله زرګونه کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي دي. د راپورونو له مخې دا اورلګېده د کولوراډو ایالت په مرکز کې رامنځته سوې چې شاوخوا 1000 ودانۍ یې سوځولې دي. د پولیسو ځایي چارواکي وایي چې له سیمې شاوخوا 10,000 کسان نورو ځایونو ته لیږدول سوي دي او په وینا یې هڅه کیږي د اور د لا پراختیا مخه ونیسي، خو سخت توپان او باد د دې اور د پراختیا لامل دي. امریکایي چارواکي وایي د اورلګېدنې د اصلي لامل په پیدا کولو نه دی بریالي سوي، خو دا د یاد ایالت په معاصر تاریخ کې تر ټولو ستره اورلګېدنه ده. قدرمنو لیدونکو، دا وه د دې ساعت لنډ او وروستي خبرونه چې ما بریالي فیضي درته وړاندې کړل. تر بیا مو لوی علامت.